بسم الله الرحمن الرحیم. درنو قدرمنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د یوولسم ټولګي د بیولوژي مضمون نننۍ موضوع مو حجروي تنفس دی، سیلولر ریسپیریشن. مخکې دی چې پر حجروي تنفس باندې وغږیږو، لومړی لازمه دا ده چې تنفس عمل تعریف کو. تنفس کوم عمل دی؟ د اکسیجن اخیستل او پر ځای د کاربن دای اکساید دفع کولو عمل ته تنفس ویل کېږي. د تنفس په اساس باندې ژوندي موجودات د تنفس په اساس په دوو برخو باندې ویشل شوي دي. مستقیم تنفس کوونکی ژوندي موجودات. دویم غیر مستقیم تنفس کوونکی ژوندي موجودات. داسې مې ویلی تنفس یا ریسپیریشن د اکسیجن اخیستل او پر ځای د کاربن دای اکساید دفع کولو عملیې ته تنفس عمل ویل کېږي یا تنفس عملیه ویل کېږي یا ریسپیریشن ویل کېږي. ژوندي موجودات د تنفس په اساس په دوو کټګوریو باندې ویشل شوي دي یا په دوو ډلو باندې ویشل شوي دي. یوه ډله مستقیم تنفس کوونکي ژوندي موجودات دي، یوه ډله غیر مستقیم تنفس کوونکي ژوندي موجودات دي. ټول هر هغه ژوندي موجودات چې د تنفس عملیې د ژوندي موجود او د محیط ترمنځ مستقیما واقع کیږي، دې ته به مستقیم تنفس کوونکي ژوندي موجودات ویل کېږي. زیاتره دا ډول ژوندي موجودات یو حجروي جوړښت لري، لکه امیب، لکه باکتریا، لکه یوګلینا، لکه پرمیشم، لکه جرادیا او داسې نور. د تنفس عملیې د ژوندي موجود او د محیط ترمنځ مستقیما واقع کېږي، رأسا واقع کېږي. مثلا زه یو ژوندی موجود یم خو جوړښت مې له زیاتو حجراتو نه شوی دی. زه مستقیم تنفس کوونکی ژوندی موجود نه یم. په کوم دلیل سره؟ ځکه زما د تنفس عمل زما او د محیط ترمنځ نه واقع کېږي، ځکه چې که موږ دا حجرات ووینو، د بدن دا حجرات، ټول بدن مې حجراتو نه جوړ شوی او ټول بدن مو د پوستکي په وسیله باندې پوښل شوی. زما د پوستکي یوه حجره به هم له محیط نه سره د چې اکسیجن سره تماس کې هم یې اکسیجن به وانخلي، د یو منظم میکانیزم په اساس باندې به اکسیجن اخلي. نشي کولای چې مستقیما دا حجرات له محیط نه څه وکړي؟ د تنفس عمل وکړي. نو ځکه وایي چې مستقیم تنفس کوونکي ژوندي موجودات هغه دي چې مستقیما د محیط او د ژوندي موجود ترمنځ تنفس وکړي، بلکې د دغې داسې نه واقع کېږي چې یعنی مستقیم تنفس کې مستقیما د محیط او د ژوندي موجود ترمنځ تنفس وکړي. لنډه خبره. خو دا چې په غیر مستقیم تنفس کې ټول هر هغه ژوندي موجودات شامل دي کوم چې څو حجروي ژوندي موجودات دي. لکه انسان یو ښه مثال کیدای شي، هیومن انسان یو ښه مثال کیدای شي چې هغه غیر مستقیم تنفس کوونکی ژوندی موجود دی. لومړی د تنفس عمل
د ژوندي موجود او د محیط ترمنځ واقع کېږي، بیا وروسته د حجرې او د حجرې د محیط ترمنځ واقع کېږي. ذهیلمن یم چې په دې باندې به پوه شوي وای. ژوندي موجودات د تنفس په اساس باندې په دوو برخو، یو مستقیم تنفس کوونکي ژوندي موجودات او بل غیر مستقیم تنفس کوونکي ژوندي موجودات. مستقیم تنفس کوونکي ژوندي موجودات ټول په یو حجروي ژوندي موجوداتو کې مستقیم تنفس واقع کېږي او غیر مستقیم تنفس په څو حجروي ژوندي موجوداتو کې واقع کېږي. اوس راځو مستقیم غیر مستقیم تنفس چې په غیر مستقیم تنفس کوونکو ژوندي موجوداتو کې واقع کېږي. دا غیر مستقیم تنفس کوونکي ژوندي موجودات دا وایو چې د غیر مستقیم تنفس غیر مستقیم تنفس دا به داسې تعریف کو. غیر مستقیم تنفس هغه عمل دی یا هغه تنفس دی چې په واسطه باندې د ژوندي موجود حجراتو او محیط ترمنځ په غیر مستقیم ډول سره د تنفس عمل واقع کېږي. ما مخکې ورته ویلې چې د بدن زما د ټول بدن حجرات په مستقیم ډول له محیط نه اکسیجن نشي اخیستی، بلکې دا به په غیر مستقیم ډول سره اخلي. یو ځل به زما د سږو او د محیط ترمنځ تنفس عمل واقع کېږي. ما اکسیجن یا په لویه کې هوا واخیسته او کاربن ډای اکساید مو خارج کړ، خو هغه هوا چې ما اخیستې ده په هغې کې اکسیجن د هوایي کڅوړو په واسطه باندې د وینې سره تبادله شه او د وینې د جریان په واسطه باندې اوس په دا اکسیجن ځي د بدن ټولو حجراتو او انساجو ته او بالاخره به زما حجرات د اکسیجن له پلوه خړوبېږي. دا ډول تنفس چې په غیر مستقیم ډول سره د حجراتو د خړوبېدو سبب شي دې ته به ویل کېږي چې غیر مستقیم تنفس. اوس دا غیر مستقیم تنفس دوه ډوله دی یا دوه پړاوونه لري. یو ته خارجي تنفس ویل کېږي یا خارجي پړاو ویل کېږي او بل ته داخلي تنفس یا داخلي پړاو ویل کېږي. خارجي تنفس کوم شو؟ هغه تنفس چې د سږو او د محیط ترمنځ قرار ولري یا واقع شي دې ته به څه ویل کېږي؟ خارجي تنفس. لکه وړاندې چې ما ویل زه چې کله بریتنګ یا ساه اخیستنه کوم خو د محیط نه څه اخلم؟ هوا اخلم. کله چې د هوا چې د غازاتو مخلوط دی په هغې کې اکسیجن جذب شي او اضافي هوا چې بدن کې د اړتیا او ضرورت وړ نه ده یا د نه جذبېدو وړ ده بیرته خارج شي. دا ډول تنفس څه ویل کېږي؟ خارجي تنفس ویل کېږي ځکه چې د سږو او د محیط ترمنځ واقع شوه. داخلي تنفس کوم تنفس دی؟ داخلي تنفس عبارت له هغه تنفس څخه دی چې د حجرې او د حجرې د محیط ترمنځ واقع شي. هغه تنفس چې د حجرې او د حجرې د محیط ترمنځ واقع شي دې ته به څه ویل کېږي؟ داخلي تنفس ویل کېږي. کله چې د هوا نه ده د اتموسفیر هوا دا د مختلفو غازاتو مخلوط ده، د کاربن ډای اکساید، د اکسیجن، د میتان او د نایتروجن او د مختلفو غازاتو مخلوط ده. په دې هوا کې 0% اکسیجن وجود لري. 0%. کله چې موږ کومه هوا اخلو په دې کې 100% اکسیجن وجود لري. 0%. په دې کې یوازې 15% په سږو کې د هوایي کڅوړو په واسطه باندې جذبېږي د وینې جریان ته او 15% کله چې موږ اضافي غازات محیط ته دفع کوو نو 15% اکسیجن هم بیرته محیط ته دفع کوو. ما چې کومه هوا واخیسته په دې هوا کې 0% اکسیجن موجود و. کله مو چې کومه هوا خارجه کړله په دې کې 15% اکسیجن موجود و. دا معنی
چې 15% اکسیجن جذب شو او دا اکسیجن چې کله وینې جریان ته جذب شو د وینې د جریان په واسطه باندې زړه ته ځي او د زړه د پمپ په واسطه د بدن ټولو حجراتو انساج ته ځي او د ټولو حجراتو انساج محیط ته ځي حجراتو او د حجراتو د محیط ترمنځ د تنفس عمل وکړي دې ته څه ویل کېږي داخلي تنفس ویل کېږي داخلي تنفس ته سیلولر ریسپیریشن یا حجروي تنفس هم ویل کېږي داخلي تنفس ته حجروي تنفس یا سیلولر ریسپیریشن هم ویل کېږي هغه تنفس چې د یوه ژوندي موجود د حجرې او د حجرې د محیط ترمنځ واقع کېږي دې ته به څه ویل کېږي دې ته به ویل کېږي چې سیلولر ریسپیریشن حجروي تنفس دا حجروي تنفس بیا محترمینو په دوه ډوله سره دی یو ته هوازی تنفس ویل کېږي کوم تنفس هوازی تنفس هوازی تنفس یا ایروبیک ریسپیریشن ورته ویل کېږي په بیولوژیکي ژبه کې ورته د ایروبیک ریسپیریشن ویل کېږي او دوهم ډول ته غیر هوازی تنفس ویل کېږي یا په بیولوژیکي ژبه کې ورته anaerobic respiration ویل کېږي هوازی تنفس anaerobic respiration یا هوازی تنفس aerobic غیر هوازی یا anaerobic respiration راځئ چې د هوازی تنفس تعریف هم تر سره کړو او ترڅنګ د غیر هوازی تنفس تعریف هم تر سره کړو هوازی تنفس کوم تنفس ده هغه تنفس چې یا داسې وایو د انرژۍ د تولید په موخه د اکسیجن په شتون کې د غذایي موادو د تجزیې عملیې ته څه ویل کېږي هوازی تنفس ویل کېږي د سیلولر ریسپیریشن چې دی دا داسې تعریفولی شو چې د انرژۍ د تولید په موخه د غذایي موادو د تجزیې عملیې ته څه ویل کېږي سیلولر ریسپیریشن یا حجروي تنفس ویل کېږي داسې هم تعریفېدلی شي چې هغه تنفس چې د حجرې او د حجرې د محیط ترمنځ وکړي کله چې تنفس عمل وکړي شو په حقیقت کې د غذایي مواد تجزیه ترسره شوه ځکه د اکسیجن په موجودیت کې هلته په حجره کې غذایي مواد تجزیه کېږي او بالاخره انرژي تولیدېږي نو د هوازی تنفس بیا داسې تعریفوو چې هغه تنفس چې په هغې کې د غذایي موادو تجزیه د اکسیجن په شتون کې ترسره شي دې ته هوازی تنفس ویل کېږي خو که چیرته د غذایي موادو تجزیه یا ټوټه کېدنه د اکسیجن په نشتون کې پر ځای د انزیمونو په شتون کې غذایي مواد تجزیه شي ته به څه ویل کېږي غیر هوازی تنفس ویل کېږي راځئ عملا د هوازی تنفس تشریح ته چې څه ډول د اکسیجن په شتون کې د غذایي موادو تجزیه ترسره کېږي
حوضی تنفس یعنی ایروبیک. ریسپیریشن تعریف مو از دکا. اوس داسې وایو حوازی تنفس چې دا بیا په درې پړاوونه لري. لومړنی پړاو د حوازی تنفس هغې ته ویل کېږي ګلایکولایزیس. ګلایکولایزیس دویم پړاو یعنی دا حوازی تنفس په دریو پړاوونو کې سر ته رسیږي. یو پړاو یې ګلایکولایزیس، دویم پړاو یې څه ویل کېږي الکترون ټرانسپورټ. چین. دریم پړاو یې کریپس سایکل. دا درې پړاوونه دي ګلایکولایزیس، الکترون ټرانسپورټ چین، کریپس سایکل. درې پړاوونه دي، درې عملیې دي. حوازی تنفس په دې پړاوونو کې صورت نیسي. لومړی به دا پړاو، بیا به دا پړاو، بیا به پړاو سرته رسیږي او بالاخره به حوازی تنفس سرته رسیږي. یعنې چې په حوازی تنفس کې غذایي مواد په تجزیه کېږي او بالاخره د انرژۍ تولید سبب کېږي. نو انرژي به هغه وخت حاصلېږي کله چې غذایي مواد هغه پړاوونه طی کړي. اوس راځو دې ته چې ګلایکولایزیس د حوازی تنفس لومړنی پړاو دی. هغه پړاو ګلایکولایزیس د کاربوهایډریټ یا د قندونو د تجزیې عملیه ده چې د حجرې په سایتوپلازم کې د انزیمونو په شتون کې د اکسیجن په نه شتون کې تجزیه کېږي. فرض کړئ دا ټوټه چې تاسو وینئ د کاربوهایډریټ یعنی د قند ټوټه ده. دا فرض کړئ د قند ټوټه ده، د حجرې له محیط نه راغلې ده د حجرې سایتوپلازم ته. اوس دا ټوټه باید لومړی ګلایکولایزیس، بیا دغه الکترون ترانسپورټ او کریپس سایکل طی کړي او بالاخره دې نه د انرژۍ د تولید باعث شي. دا که موږ فرض کړو د قند ټوټه چې ګلوکوز نومیږي، دا فرض کړئ څه شی دی؟ ګلوکوز دی. دا ګلوکوز د حجرې په کوم ځای کې؟ سایتوپلازم کې. د کومې عملیې لاندې؟ د ګلایکولایزیس د عملیې لاندې. د عملیې لاندې راځي په سایتوپلازم کې. په څه شي باندې بدلیږي؟ په دوه مالیکوله پایرویک اسید پلس 2 ATP باندې. دا ATP په تیر درس کې موږ په دې باندې بحث کړی و. د انرژۍ ذخیره شوي مالیکولونه دي. ادینوزین ټرایفاسفیټ ده. اوس دا په حقیقت کې انرژي ده،
خو د انرژۍ ذخیره شوي مالیکولونه دي. دې نه مو د انرژۍ د ازادولو طرز العمل باندې هم بحث کړی په دې درس کې څه ډول د ATP څخه انرژي ازادېږي او بیا د مختلفو حیاتي فعالیتونو د رامنځته کېدو سبب کېږي. نو دغه منځته راځي کله چې دغه پړاو طی شي چې ګلایکولیزس پړاو ده نو ورپسې دا دوه پړاوونه طی کېږي. څه ډول؟ دا دوه مالیکوله پیروي کوي چې دلته په دغه ګلوکوز چې په سایتوپلازم کې په دوه مالیکوله پیروي کوي او ATP باندې تبدیل شول. دا پیروي کوي دوه مالیکوله دا د حجرې مایتوکاندریا ته ځي او د حجرې د مایتوکاندریا په میټریکس برخه کې اکسیجن وجود لري. دا دوه مالیکوله پیروي کوي. پایرویک اسید دا د حجرې په مایتوکاندریا کې د انزیمونو پر ځای باندې د اکسیجن په موجودیت کې په څه شي باندې بدلیږي؟ دا بدلیږي د کوم عملیو لاندې؟ د کریبس سایکل الکترون ترانسپورت چین د دې دوه عملیو لاندې راځي. نو په نتیجه کې پیرویک اسید د حجرې په مایتوکاندریا کې هغې څخه څه تولیدېږي؟ محصول مواد کاربن ډای اکساید، جامع اوبه، جامع انرژي. خو دا انرژي به څو مالیکوله وي؟ دا انرژي به 36 ATP وي. 36 ATP انرژي به چې د هغه منځته راځي. وم لیدل چې دریو پړاوونو کې د ګلوکوز باندې درې پړاوونه طی شوه او په نتیجه کې جمله څو مالیکوله یا څو ATP انرژي منځته راغله؟ 2 جامع 36 مساوي به څو شي؟ 38. بشپړه معادله یې که دلته درته ولیکم هغه معادله چې د درې واړو پړاوونو څخه د ګلوکوزو د انرژۍ تولید معادله ده که ولیکم چې C6H12 O6 د اکسیجن پشتون کې بلکې کې دا هوازی تنفس دی. نو په نتیجه کې څو شی منځته راځي؟ کاربن ډای اکساید جامع اوبه جامع انرژي. خو دا انرژي به څو مالیکوله وي؟ 2 جمع 8 38 2 جمع 36 مساوي کېږي 38. یعنی 38 ATP انرژي به تولید شي. بالاخره دا بشپړه معادله ده. اوس د یو ATP انرژي عبارت له څومره انرژي څخه ده؟ یو ATP انرژي عبارت له 2.8 کالوري انرژي څخه ده. نو یو کالوري انرژي بیا عبارت له هغې انرژۍ څخه ده چې په هغې کې که چېرته یو ملي لیتر خالص اوبو ته تودوخه ورکړل شي او په نتیجه کې د هغې د تودوخې درجه 1 درجه د سانتیګراډ لوړه کړي ته به 1 کالوري انرژي ویل کېږي. وروستۍ خبره کوم نور مو وخت هم پای ته رسېږي هغه دا ده چې که چېرته حجره د اکسیجن د نشتون سره مخامخ شي د حجرې په چاپېریال کې اکسیجن نه وي که موږ او تاسو په یوه دقیقه کې د 12 نه نیولې تر 20 ځلو پورې ساه اخیستنه کو بریتنګ کو که چېرته یوه دقیقه هم ساه اخیستنه ترسره نه شي زموږ او ستاسو ولې د مړینې لامل کېږي؟ ځکه چې زموږ او ستاسو حیاتي فعالیتونه په ټپه باندې درېږي. ولې حیاتي فعالیتونه په ټپه باندې درېږي؟ ځکه د حیاتي فعالیتونو لپاره د انرژۍ
د تولید لپاره ضرورت ده او دا انرژي د اکسیجن په موجودیت کې تولیدېږي. دا چې د کریب سایکل او الکترون ترانسپورت چین کې اکسیجن ته ضرورت دی، نو که چېرته حجره د اکسیجن د کموالي سره مخامخ شي نو د حجرې په سایتوپلازم کې د ګلایکولایزز عملیه به صورت نیسي، ولې د کریب سایکل او د الکترون ترانسپورت چین عملیه به چې د هغه په ټپه باندې درېږي. تاسو اوس خپله قضاوت وکړئ چې د دې دواړو عملیو په موجودیت کې زیاته انرژي تولید شوه که نه د دې عملیې په موجودیت کې چې اکسیجن په نشتون کې انرژي تولید شوه که دغه انرژي زیاته تولید شوه. زموږ قضاوت دا دی چې 36 ATP انرژي چې د دې دوه عملیو په نتیجه کې منځته راغله د دغې عملیو زیاته انرژي تولید کړه نسبت دې ته، نو د اکسیجن په موجودیت کې د غذایي موادو انرژي تولید هغه په زیاته پیمانه سره کیږي. که چېرته حجره د اکسیجن د نشتون سره مخامخ کیږي نو په نتیجه کې حجره کې ګلایکولایزز عملیه صورت نیسي، ولې دا دوه عملیې صورت نه نیسي، نو 2 ATP انرژي د حجرې د ټولو حیاتي فعالیتونو لپاره کفایت او بسنه نه کوي، نو حجره له مرګ سره مخامخ کیږي. یعنی دا عملیه صورت نیسي، دا عملیه صورت نه نیسي، حجره د اکسیجن د انرژۍ د نشتون سره مخامخ کیږي، کموالي سره مخامخ کیږي او په نتیجه کې حیاتي فعالیتونه سرته نه رسېږي، بالاخره حجره مري. نو لازمه دا ده چې اکسیجن باید واخیستل شي، کنه د انرژۍ د اکسیجن پرته د انرژۍ تولید هغه ناممکن کیږي، او یا که ممکن هم وي هغه تولید په کمه پیمانه سره وي. دا و د نن ورځې زموږ او ستاسو درس چې تر پایه مو راسره تعقیب کړ. تر بیا به چې بیا هم ستاسو په درنه خدمت کې راځم، تر هغې مهاله مل شه، ښه وختونه او ښې چارې ولرئ. سلامت اوسئ.